بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به کامل یې. د مشال ټي وي په ټنګ ټکور پروګرام کې یو ځل بیا د نوي فنکارانو او ګلوکارانو سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. مینوالو، عمر تنها څوک چې د سوات مټې خریړی، ورسره د رباب هنرمن څوک چې د سوات مټې شانګواټۍ، او د طبلي هنرمن جاوید څوک چې د سوات مټې خریړی اوسیدونکي دي. ښایسته او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو. عمر تنها صاحب تاسو ته د مشال ټي وي په ټنګ ټکور پروګرام کې تود هرکلی کوم. همدرد صاحب، ستاسو د مشال ټي وي مننه چې موږ ته په داسې پروګرام کې مقرره کړه. ستاسو شکریه ادا کوم. عمر تنها صاحب، کوم یو او د چا کلام به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ؟ زه به تاسو ته د صابر یو کلام پیش کړم مینوالو ته. قدرمنو کتونکو، د صابر احمد صابر کلام به د عمر تنها صاحب نه اورو. راځئ چې ټول په شریکت یې خوندونه والو. زلگی کی می لگیا دمینی اور دے خلق وائی دیوان دے شراب خور دے تصور د حشنا ہوینم یوازی زکه زړه مې د تمام جهان نه تور دی عاشقی سړی مجلول کی ګلستانا زکه پاتې د پرهاد نکیلې کور دی ستاسو چمکیلی ونې دی لب تپوس خوی کوا نننې نه پرونې دی لب تپوس خوی کوا ستاسو چمکیلی ونې دی لب تپوس خوی کوا ستاسو چمکیلی ونې دی لب تپوس خوی کوا نننې نه پرونې دی لب تپوس خوی کوا نننې نه پرونې دی لب تپوس خوی کوا
محترمانو کتونکو دا و عمر تنها چې تاسو ته خوندور کلام واورېدو. همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او عمر تنها ته اجازه ورکوي. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.